او دا اولنی مسئله چې دا د الله سبحانه وتعالى په وجود باندې د ایمان لرلو باره کې ده چې هغه اولنی رکن دی د ایمان چې موږ د عقیده لرو چې الله سبحانه وتعالى په کارونو کې د هغه سره بل څوک شریک نشته دی. الله سبحانه وتعالى چاته ضرورت نه لري. دا ځمکې اسمانونه چې پیدا کړي دي، دا کوم مخلوقات چې پیدا کړي دي، په دې کې کوم مددګار ته هغه ضرورت نه لري. نو زموږ به دا عقیده د مسلمانانو. دویم، الله سبحانه وتعالى په عبادت کې یوازې ګڼل، د هغې سره څوک شریک نه جوړول. او دغه رنګې د الله سبحانه وتعالى دپاره چې کوم صفات دي او کوم نومونه دي، نو دغه صرف او صرف الله سبحانه وتعالى دپاره ثابتول. د عبادت لائق صرف او صرف د الله سبحانه وتعالى دی. او دا د کلمې معنا هم ده. لا اله الا الله څه معنا ده؟ لا معبود بحق الا الله. د الله نه ما سوا بل معبود نشته. عبادت لائق چې دی هغه صرف او صرف یو الله سبحانه وتعالى دی. د الله سبحانه وتعالى دپاره ښایسته نومونه دي، ښایسته صفتونه دي، اوچت صفتونه دي. لکه څرنګه چې الله سبحانه وتعالى ځان دپاره دغه صفتونه او دغه اسماء ثابت کړي دي قرآن کریم کې، نو موږ هم د الله سبحانه وتعالى دپاره هغه نومونه او کوم صفتونه چې الله سبحانه وتعالى ځان دپاره ثابت کړي دي هغه به ثابتوو او هغه به منو او په هغې به زموږ ایمان وي. او یا هغه اسماء او صفات چې هغه الله سبحانه وتعالى د خپل رسول په ژبه باندې ثابت کړي دي، نو په هغې به هم زموږ ایمان او عقیده وي، بغیر د تکییف او بغیر د تحریف او بغیر د تمثیل او بغیر د تعطیل نه. الله دپاره ښایسته نومونه دي. ولله الاسماء الحسنى، الله سبحانه وتعالى دپاره ښایسته نومونه دي. فادعوه بها، نو الله به دغه نومونو باندې راوبلئ.